د پاکستان د جمعیت علماء اسلام ګوند مشر مولانا فضل الرحمن په مشرۍ د پاکستاني امت یووالي تر نوم لاندې د علماو په غونډه کې له کابل او اسلام آباد وغوښتل شول چې خپل منځني ترنګلتیاوې د خبرو اترو له لارې حل کړي. مولانا فضل الرحمن په خپله وینا کې د پاکستان پر پوځي تګلارو نیوکه وکړه او ویل چې د دښمنانو نښه کولو په پلمه پر افغانستان برید د منلو وړ نه دی. نوموړي ټینګار کړی چې د تاوتریخوالي دوام د هیڅ لوري په ګټه نه دی. د غونډې په پای کې په خپره شوې ګډه اعلامیه کې د پاکستان او افغانستان ترمنځ د اړیکو پر روانو وضعیت اندېښنه وښودل شوه او پر دواړو هیوادونو غږ وشو چې د ښه ګاونډیتوب متقابل درناوي او خبرو له لارې ستونزې هوارې کړي او دوه اړخیزې اړیکې او سوداګریز بیرته عادي کړي. د پاکستان د جمعیت علماء اسلام ګوند د مشر مولانا فضل الرحمن په مشرۍ د پاکستاني امت یووالي په نوم د دغه هیواد د علماو د غونډې ګډونوال له کابل او اسلام آباد غوښتي چې خپل منځي ترنګلتیاوې د خبرو له لارې حل کړي. مولانا فضل الرحمن په دې غونډه کې د پاکستان پر پوځي تګلارو نیوکه وکړه او ویل چې د دښمنانو په نښه کولو په پلمه پر افغانستان برید د منلو وړ نه دی. نموړي د پاکستان پوځي چارواکو ته په خطاب کې وویل जब काबुल पर आप बमबारी करेंगे तो जाहिर है कि ये ऐसा ही है जैसे कोई आपकी इस्लामाबाद में बमबारी कर ले. ये तो आखिरी हद हो जाती है ना. दूर दराज के इलाकों में अगर आप करते तो शायद कुछ बर्दाश्त हो जाती, तो वहाँ पर भी आपने कुछ कार्रवाइयाँ की. अगर आप कहते हैं, मेरे सवालात हैं कि हमने अपने दुश्मन के मराकज़ पर स्ट्राइक किया है और आप इसको एक जायज़ बयानिया कहते हैं, तो हिंदुस्तान आपसे कहता है कि मैंने बहावलपुर में हमला किया है, मैंने मुरीदके में हमला किया है, मैंने कश्मीर में हमारे खिलाफ कार्रवाइयाँ करने वालों के मराकज़ पे हमले किए हैं. आप उस पर एतराज़ क्यों कर रहे हैं? और अगर आप उस पर एतराज़ करते हैं और इधर से आपका यही इल्ज़ाम अफ़गानिस्तान के हवाले से है, दोनों में आप कैसे मुताबिकत पैदा करेंगे? که تاسو پر دې پلمه پر کابل برید کوئ چې ګواکې ستاسو دښمنان هلته حضور لري، نو بیا ولې هغه وخت چې هند د پاکستان دننه خپل دښمنان په نښه کوي ستاسو غبرګون بل ډول وي؟ هغه ټینګار وکړ چې د تاوتریخوالي دوام د هیڅ لوري په ګټه نه دی او له شته کړکېچونو د وتلو یوازینی لار خبرې اترې، تفاهم او د ګاونډیو هیوادونو ترمنځ متقابل درناوی دی. دوی د غونډې په پای کې په یوې ګډه اعلامیه کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د اړیکو پر روان وضعیت اندېښنه څرګنده کړې او پر دواړو خواوې غږ کړی چې د ښه ګاونډیتوب د اصولو پر بنسټ د سولې لپاره هڅې وکړي. په ګډه اعلامیه کې دغه راز له کابل او اسلام آباد غوښتل شوي چې د یو بل حاکمیت ته په درناوي سره د ټولو هغو اعمالو مخه ونیسي چې د بې ثباتۍ لامل کیږي. دغه راز د پاکستان نامتو دیني عالم مفتي تقي عثماني د دغه هیواد د پوځ د مشرتابه په اړه د وروستیو پریکړو پر وړاندې نیوکه کړې او ویلي چې د پوځ لوی درستیز جنرال عاصم منیر ته د مادام العمر معافیت ورکول او محکمې ته نه حاضرول د اسلام له اصولو او لارښوونو سره په ټکر کې دی. मुल्क में तमाम क़वानीन को इस्लाम के सांचे में ढाला जाएगा और कोई कानून कुरान और सुन्नत के खिलाफ नहीं बनाया जाएगा. په اسلام کې هیڅوک له قانون پورته نه دی او واکمنان او لوړپوړي چارواکي هم د خپلو کړنو په اړه ځواب ویلو ته مکلف دي. عدالت او حساب ورکونه د اسلامي نظام له بنسټیزو ستنو څخه دی او ځواکمنو کسانو ته د تلپاتې مسؤلیت ورکول د شریعت له روح سره سمون نه لري. مفتي تقي عثماني زیاته کړه چې د قانون پر وړاندې د خلکو او چارواکو ترمنځ توپیر رامنځته کول د عامه باور د کمزوره کېدو او په ټولنه کې د بې عدالتۍ د پراخېدو لامل ګرځي. هغه له مسؤلو ادارو وغوښتل چې په سیاسي او پوځي پریکړو کې اسلامي ارزښتونه او د عدالت اصول په پام کې ونیسي. د دې دیني عالم څرګندونې په داسې حال کې مطرح کیږي چې په وروستیو اونیو کې په پاکستان کې د پوځ د رول او د پوځي مشرانو د صلاحیتونو د حدودو په اړه بحثونه له بېلابېلو غبرګونونو او نظرونو سره مخ شوي دي.